د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. د لوی افغانستان د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو او محترم زماني صاحب، محترم رسا صاحب، تاسو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. څرنګه چې نن یو خواشینونکی خبر ما ترلاسه کړ چې هغه محترم بی بی حاجي زماني صاحب وفات شوی ده، نو غواړم چې د هغه د روح د بخلو او د الله جل جلاله څخه د مغفرت کولو او په جنت الفردوس کې د لوړو مرتبو د غوښتلو په خاطر غواړم چې محترم زماني صاحب تاسو ته او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ټول د محترم زماني صاحب فامیل او د ایمل خان فامیل ته دعا وکم او تسلیت ورته وایم د تاسو په اجازه باندې. بالکل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم آلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جل جلاله دې محترم بی حاجي ته په جنت الفردوس کې مرتبه لوړ کړي. الله پاک دې هغه وبخي او الله پاک دې د محترم زماني صاحب فامیل، محترم ایمل خان فامیل ته او ټولو دوستانو ته، غمزپلي کورنۍ ته زه تسلیت وایم. زه د حضرت امام ابو حنیفه د جامع جماعت په نمایندګۍ او د ملي تحریک په نمایندګۍ د محترم زماني صاحب کورنۍ ته او د محترم ایمل کورنۍ ته تسلیت وایم. الله پاک دې محترم د زماني صاحب کورنۍ، د ایمل خان کورنۍ باقي د غم او مصیبت څخه په خپل حفاظت کې وساتي او محترم بی حاجي زماني صاحب ته د الله په جنت الفردوس کې مرتبه لوړ کړي. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نړۍ من ډاکټر صاحب الله دې بی بی حاجي وخی او جنتونه ته الله پاک ورکړي. ملګرو، نن د زمونږ د پروګرام کومه برخه چې د هغه د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده، نو په دې په مناسبت اول خو لومړی تاسو ټولو ته د دې ژبې مبارکي وایم، نړیواله ورځ مبارکي درته وایم. بل دا دی چې موږ به نن په دې خبرې کوو چې د پښتو ژبې پرمختیا او ودې لپاره څه کول پکار دي. نو دا زه به لومړی دغه یو څو سلایډونه ما سره دي، یو څو پاڼې
په دې به زه خبرې کوم. بیا به وروسته دې کې لنډ غوندې شعر هم دی، بیا به ډاکټر صاحب هم شعرونه ویل، اساس صاحب هم پرې خبرې کوي. نو تاسو ټولو ته د یو ځل بیا دغه د پښتو ژبې نړیواله ورځ مبارک وي. نو دا چې دی دا زه به د دې خپل شعر نه بیا پیل کړم، خو دې په خاطر باندې چې دا شعر ماته صحیح ښکاره شي نو موږ به لږ واړه شو او دا شعر به غټ شي. دا پته صرف یو څو بیته دي، دا زما یو اوږد نظم دی، د هغې نه ما دا یو څو بیته راغستلي، یو بند دی فقط، یو دوه بند دي. دا به درسره یو ځای کوم. وایي څوک داسې راته وایي چې بورا شعرونه ولیکه، د حسن انځورګره په ښکلا شعرونه ولیکه، د جهل تیارو ته د رڼا شعرونه ولیکه، د مستو نازنینو په مسکا شعرونه ولیکه، د لر او بر افغان ته د پخلا شعرونه ولیکه، تراټکه یو افغان ته راهنما شعرونه ولیکه. دا څومره پښتون رهبر دی د پښتو ژبې سودا کوي، بس دی چې په قدرت وي نو د ژبې څه پروا کوي. زه وایم پښتنو ته د پښتو ژبې ساتنه کړئ، لیکل په پښتو ژبه دفترو کې کارونه کړئ، لرغوني پښتو ژبه نوي عصر کې شامله کړئ، نو دغه په موږ حق دی لر او بر کې پالنه کړئ، نصاب کې ورګډه د پښتو ته پاملرنه کړئ، نو زده کړې په پښتو کړئ، د پښتو ژبې ستاینه کړئ. آیا شته داسې پاچا چې پښتو ژبه پاللې وي، فامیل سره ویلي همې ارګ ته رسولي وي. ملګرو دا خو ما پې د خپل دغه نظم کې مغه پیغام چې و هغه یعنې چې پښتو ژبه موږ باید دفتر ژبه کو، د کار ژبې کو، د روزګار ژبې کو، د ضرورت ژبې کو، د زده کړو ژبې کو، دا ټول په دغه کې وو. نو هغه خو په هغې کې بیا دا د پښتو ژبې پرمختګ لارې چارې، د پښتو ژبې زده کړه او روزنه د ښوونځیو، پوهنتونونو او کورسونو له لارې د ښوونکو او لیکوالانو روزنه، د ماشومانو له کوچنیوالي پښتو ته پام. لکه دا په څنګه کېږي دلته اوس یو دا د ماشومانو د پښتو ته پام به دا موږ څنګه راوړو، خو موږ سره هغه وسایل نشته دی. دا چې اوس موږ سره وسایل وي ځکه په پښتو ژبه کې باید ډېر ښکلي کارتونونه وي او داسې قوي میډیاګانې زموږ وي چې څو تلویزیونونه وي چې په هغې کې همدغه د پښتو کارتونونه ماشومانو ته ښودل کېدلې او په هغې کې همدغه پښتو ژبه ورته ور زده کېدلې، پښتو متلونه به پکې وي، پښتو کیسې به وي. نو داسې به د پښتو هغه کومه وکیبلري چې ده، هغه کوم پښتو کومه د پښتو ژبې له کومو لغاتونو ذخیره چې ده، دا به د ماشومانو په ذهن او په مزغو کې د ماشومتوب نه دغه کېدلې ورننوتلې، نو هغې سره به د لغاتونو ذخیره بیا زیاته وي. نو دا خو داسې موږ داسې یو قوي میډیا نه لرو. نو زه به هم دا خبرې کوم، زه به د دغه نه هم تېر شم پرې چې موږ غټ ښکاره شو، ځکه زه به دا خبرې نن همداسې هسې وکړم او دا به زه یې دا خپله دغه جوړ کړو. نو ملګرو داسې چلی چې دې دپاره بیا دغه داسې یو قوي میډیا پکار ده. قوي میډیا داسې لکه که موږ وګورو دا هندوان چې دي او د پاکستان د پنجاب خلک، دا د ډېر وخت نه د تقریبا د یوې پیړۍ نه زیات وخت کېږي چې دا په دغه کې اوسېږي، په انګلند کې. مګر د دوی هغه اوس چې کوم نوی نسل دی او هغه د نسل نه بعد نسل راځي، هغوی ته هم دغه خپله هندي او اردو ژبه، اصلا دا دواړه ژبې هم یو دي، خو صرف په لیکلو کې فرق دی. دا ژبه چې دا تر اوسه پورې راکلې نه، دا ولې نه ده راکلې؟ ځکه شاته یو قوي میډیا ده، فلم دی، ډرامه ده، میوزیک دی، نو دغه ټول شیان دي چې دغه ژبه د دوی ژوندۍ ساتلې ده. نو که موږ داسې قوي میډیا خو زموږ سره نشته، نو زموږ هیوادوال چې کله د هیواد نه بهر هم لاړ شي، بیا هغه دغه نه د ماشومانو دپاره تفریح پروګرامونه صحیح ده، د غټانو دپاره خو همدغه خبرونه شته چې د هغه ځای نه تفصیلي خبرونه زموږ د هیواد نه، خو مګر دغه رقم هغه تفریح پروګرامونه چې ماشومان ځان ته راجذب کړي، ورته کښېني او هغه وګوري، هغه شی بیا موږ په خپله پښتو ژبه کې نه لرو. نو پکار دا دی چې که چېرته دغه زمونږ د هیواد اقتصاد ښه شي او دغه رقم پروګرامونه د ماشومانو دپاره جوړ کړي، بیا به ماشومان په بهر ملکونو کې ګوري، نو هغه پښتو چې ده هغه به د دوی ښه کېږي. بل دا کار دی که موږ وګورو ترکان چې دي، هغه خپلې تاریخي ډرامې جوړوي، په ډېر ښه رقم باندې جوړوي، هغې کې بیا د هغوی هغه د ترکي کوم دود دستور چې دی، کومه ژبه چې ده، هغه دغه خپل نوي نسل ته په ډېر ښه شان باندې ښودل کېږي. اوس دوی دغه د عثمان امپراتوري چې کوم دی چې بنیاد ول عثمان یې خوستلی و، د هغې هغه ډرامې چې دي بار بار یږدي، بیا هغه چې خلاصه شي، بیا د هغې نه وروسته چې ورهان راغلی، بیا د هغې ډرامه به جوړوي. د هغې نه مخکې ارطغرل و چې د عثمان پلار و چې دغه څنګه دغه د امپراتورۍ آغاز دوی وکړو. نو دا ډېر منظم رانیولي دي او خپل خلکو ته دغه خپل مشران، تاریخي مشران چې دي، داسې د آیډیل په شکل، د هیرو په شکل باندې چې دوی په فکر او ذهن کې کښېني او دوی ته یو ښه درس واخلي، هغه کښېنوي. موږ که وګورو موږ سره دغه میډیا نشته. زموږ دپاره احمدشاه بابا فلم که هندوانو جوړ کړی و، نو هغې داسې جوړ کړی و چې دا یې پکې په غلط انداز کې ښودلی و، هغوی بیا ته ډرامه هم جوړه کړې وه، ډېره اوږده ډرامه وه، هغوی خپل هندوان په ښه طریقه ښودلي وو.
مګر احمدشاه بابا په هغه شکل نه ښودلی ځکه چې هغوی به خپل خلک ښه رقم باندې ښکاره کړي. که چېرته همدغه ډرامه موږ جوړه کړې وې نو موږ به داسې ښودلی وی چې احمدشاه بابا ته دغه ځای نه هغه دغه ځای ولي چې شاه ولي الله ورته خط لیکلی و چې راشه مرهټونه چې دي هلته مسلمانان تنګ دي او ته راشه په هند باندې حمله وکړه چې مسلمانان بېرته په واک کې راشي. نو دا د دې نه لاړ او هغه هند یې بې ونیو مرهټي هلته ختم کړي بېرته دغه ځای هغه مسلمانان چې دي هغه هم په واک کې کړل او پښتانه هم په قوي شو ځکه نجیب الدوله په نوم باندې یو پښتون و چې هغه بیا د پنجاب دغه مقرر کړو والي مقرر کړو. نو وګورئ که دغه ډرامه چېرته یا دغه فلم پرې موږ جوړولی نو موږ به د شروع نه شروع کړی وی چې احمدشاه بابا دغه کلتور او خپل ژبې ته خدمت او بیا دغه د لوی امپراتوري جوړوله دې ولې دا څنګه دا بنیاد وسره خو موږ دا شی نه لرو، نه موږ هغه اقتصاد لرو، نه موږ هغه میډیا لرو، نه موږ هغه وسایل لرو چې داسې قوي ډرامې جوړې کړو، تاریخي ډرامې پرې جوړې کړو، نه موږ هغه ټکنالوژي کې دومره زده کړې کړي دي چې ځکه اوس دغه شی نه اکثره بیا په ټکنالوژي او په دغه نوي سیستمونو باندې جوړیږي، نه په هغې کې څوک داسې شته که بیا یم خو هر سړی د پیسو او د اقتصاد لپاره کار کوي. هغه شی خو بیا نشته چې څوک هلته راشي او خپل وخت ورکړي او بېرته کار بل ځای کې کوي ته خپل اضافه وخت ورکړي. نو دا د ټول شی نه چې دي بیا دا په اقتصاد باندې ولاړ دي. نو همیشه موږ دا ویو چې باید پښتو ژبه چې ده دا باید اقتصاد ژبه کړو. دلته خبرې بیا ډېرې دي نو ما سره خو ډېر څه زه باید خبرې وکړم خو بیا موږ سره ډاکټر صاحب ناست دی هغه د بیراسا صاحب دی هغه به هم خبرې کوي خو اول به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. ډاکټر صاحب تاسې خپلې خبرې پیل کړئ. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. تر هر څه لومړی محترم زماني صاحب تاسو ته، محترم رسا صاحب ته او د لوی افغانستان د تلویزیون ټول لیدونکو اوریدونکو ته او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ټولو افغانانو ته د مورنۍ ژبې پښتو مبارکي وایم. الله دې وکړي چې موږ پښتو باندې لیکل وکړو، الله دې وکړي چې موږ په پښتو باندې ویل وکړو، الله دې وکړي چې موږ پښتو د ساینس ژبه جوړه کړو، الله دې وکړي چې موږ ته دا زموږ مشرانو او تعلیم یافته ورونو او خویندو ته د الله توفیق ورکړي چې پښتو د ساینس او تمدن ژبه جوړه کړي، پښتو د صنعت او د تعلیم او د پوهنتون ژبه جوړه کړي، پښتو د میډیا د فرهنګ ژبه جوړه کړي. نو دا زموږ دپاره ډېر مهم دی چې موږ په پښتو باندې خبرې کوو. یوازې دا دې باندې باید موږ قناعت ونه کړو تر څو پورې چې پښتو د پوهنتون ژبه شوې نه وي، تر څو پورې چې پښتو د مکتب ژبه شوې نه وي، تر څو پورې چې پښتو د ساینس او ټکنالوژۍ ژبه شوې نه وي، پښتو هېڅ وخت کې ترقي نشي کولی. پښتو هېڅ وخت کې هغه خپل لوړو اهدافو ته رسېدلی نشي ځکه چې پښتو کومه ژبه چې دا د ده نه دغه نورې ټولې ژبې ته نه عاجزه دي. ولې چې پښتو کې ننګ شته، پښتو کې غیرت شته، پښتو کې پت شته، پښتو کې پوهه شته، پښتو کې هغه شیان شته چې نورې ژبې د هغې هغه دا نه لري. د مثال په ډول باندې یو پښتون ځوان دی هغه غواړي چې خدای ناخواسته یو څه دغه کار وکړي وولا دا خلک به بې څه وایي. دا پښتو ده چې دا دغه د غلطو کارونو دی رانیسي او مخنیوی کوي. نو که چېرته نورو ژبو کې نورې ژبې بیا د دغه نه عاجزه دي. نو پښتو یوه غني ژبه ده او پښتو هغه ژبه ده چې د انسان د دنیا او د آخرت په ټولو چارو کې د انسان د کامیابۍ ذمهواره ده. ولې چې موږ په پښتو باندې هغه وخت کې موږ د پښتو ژبه دغه کولی چې موږ د پښتو د مکتب ژبه کړو. هغه ماشوم چې په مورنۍ ژبه کې دغه ولري مشکل ولري هغه ماشوم هېڅ وخت کې په نورو ژبو کې تعلیم نشي کولی. نو دا زموږ دپاره ډېره مهمه ده چې موږ پښتو څنګه د فرهنګ د ادب د تمدن د ساینس ژبه کړو. ځکه چې ما کوم آیات ستاسې په حضور کې تلاوت کړ دا د سورت ابراهیم 4 آیات دی. الله وایي چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. الله وایي چې ما هېڅ نبي نه دی لیکلی قوم ته مګر داغه مې داغه په مورنۍ ژبه کې لیکلی دی. ولې چې هغه هر انسان په مورنۍ ژبه کې یو شی ډېر ښه تشریح کولی شي، یو شی ډېر ښه واضح کولی شي. د هغه چې څه وایي هغه نور هم پوهولی شي په خپله مورنۍ ژبه کې. که چېرته یو انسان په خپله مورنۍ ژبه کې مشکل ولري هغه بیا هېڅ وخت کې د علم او تمدن او د ساینس هغه خپل هدف ته نشي رسېدلی. ځکه چې زموږ د ژبو سره نورو خلکو ډېر ظلم کړی دی د پښتو ژبې سره. ځکه چې هغوی داسې فکر کوي چې پښتو څنګه د نورو ژبو سره سیاله شي. حال دا چې نورو ژبې د پښتو د ژبې څخه عاجزه دي.
دغه ماته یو بیت را بیا شو اغیار خو وایي د دوزخ ژبه ده اغیار خو وایي د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته له پښتو سره ځم نو مطلب دا دی چې دا د یو کس کار نه دی موږ زه په د لوی افغانستان د تلویزیون د شیشې نه د ټول افغانانو باندې هغه که لر دی او که بر دی هغه که په اروپا او امریکا او اسیا او په افریقا کې دی ور باندې غږ کوم چې د خپلې مورنۍ ژبې دپاره کار وکړي که وخت د اولاد د ځوان نسل په مورنۍ ژبه کې مشکل لري دا به هیڅ وخت کې یو صحیح ډاکټر جوړ نشي دا به هیڅ وخت یو صحیح انجینر جوړ نشي دا به هیڅ وخت یو صحیح صنعتکار جوړ نشي ولې چې دی په خپله مورنۍ ژبه کې مشکل لري نو موږ باید ډیر کوشش وکړو چې د پښتو ژبه د نور ژبو سره سیاله کړو په علم او پوهې سره په فرهنګ سره لکه مخکې چې تاسو ډېره ښه اشاره ورته وکړله که وخت موږ په پښتو ژبه کې مکمل شیان ولرو لکه د کارټون مسله چې تاسو وکړله موږ ماشومان ته نور کارټونونه ښیو ولې د پښتو کارټون ورته نه ښیو چې دا د هغه طفلیت نه د 2 کلنۍ 3 کلنۍ نه د پښتو د تمدن او د دغه سره عادت پیدا کړي د پښتو د ژبې سره نو دا زموږ دپاره ډېره مهمه ده ولې چې زموږ ژبه یوه غني ژبه ده نو موږ باید ډېر کوشش وکړو چې موږ هغه د ساینس کتابونه په پښتو ژبه کې دغه ترجمه کړو موږ هغه د پوهې د تعلیم او د تمدن کتابونه د زراعت کتابونه د تجارت کتابونه په پښتو ژبه کې ترجمه کړو تر څو پورې چې پښتو ژبه د نور ژبو سره سیاله شي او که موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ یو 2 بیته شعر په پښتو کې ووایو او یو لنډۍ یو ټپه ووایو نو په ژوند کې په دې باندې پښتو د نورو ژبو سره سیاله کېدی نه شي او موږ په هغه پښتنو باندې غږ کوو چې د پښتو په نوم باندې پښتو وخوړله او نور د پښتو دپاره هېڅ کار نه دی کړی هغوی ته وایو چې نور تاسې د زړه نه د پښتو دپاره کار وکړئ تر څو چې دغه پښتو ژبه د نورو ژبو سره سیاله شي نو دا یو مختصر دغه او یو څه ما د شعر په ژبه باندې یو څو لحظې مخکې ولیکل نو غواړم چې تاسې او د لوی افغانستان تلویزیون سره شریک کړم ډېره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ پښتو خفه ده پښتنو نه څه به ګیله کړي د پردو نه پښتو خفه ده پښتنو نه څه به ګیله کړي د پردو نه دا پښتنه پښتو ویل غواړي دا پښتنه پښتو لیکل غواړي دا پښتنه پښتو ویل غواړي سن جوړیږي د پردیو کتابونه پښتو خفه ده پښتنو نه پښتو د علم او ادب ژبه کړه غټو وړو ته د مکتب ژبه کړه د لوړ مقام او د منصب ژبه کړه د لوړ مقام او د منصب ژبه کړه چې نور بچي لویدو نه پښتو خفه ده پښتنو نه څه به ګیله کړي د پردو نه پښتو د علم او عرفان ژبه کړه بر سپوږمۍ کې د اسمان ژبه کړه د هر انسان او هر افغان ژبه کړه د هر انسان او هر افغان ژبه کړه څه نه جوړیږي وهیله دو وسیدونه پښتو خفه ده پښتنو نه څه به ګیله کړي د پردو نه په ټولو ژبو کې پښتو ژبه ده دا د غیرت او میړنو ژبه ده دا د ملالۍ او د زمرو ژبه ده دا د ملالۍ او د زمرو ژبه ده خو نن ضعیفه
خو نن ضعیفه خپل بچونه پښتو خفا د پښتنو نه څه به ګیله کړي د پردونه د هرې ژبې احترام کومه کله نا کله پرې کلام کومه خو دغه هر څه له ناکام کومه خو دغه هر څه له ناکام کومه پښتو مې ډکه له جذبونه پښتو خفا د پښتنو نه څه به ګیله کړي د پردونه رحیمي وایي د غیرت ژبه ده د ننګو نام او د عزت ژبه ده هم د میړانې محبت ژبه ده هم د میړانې محبت ژبه ده سن جوړیږي بی پښتو نه پښتو خفا ده پښتو خفا د پښتنو نه څه به ګیله کړي د پردو نه پښتو خفا د پښتنو نه څه به ګیله کړي د پردو نه نو محترم زماني صاحب او د لوی افغانستان تلویزیون لیدونکو او لیدونکو او رسا صاحب پښتو کې هغه څه شته چې نور ژبې ته ناجیبې دي ما مخکې په دې باندې اصرار وکړ او دا ډېر مهم ده چې موږ څنګه پښتو د تمدن د مکتب ژبه کړو دا ډېره مهمه ده دا زما یو لنډ شان دغه و چې تاسو سره مې شریک کړ ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب راسا صاحب تاسو خپل نظر د پښتو ژبې نړیوالې ورځ په اړه ورکړئ ډېره زیاته مننه په لومړي قدم کې د لوی افغانستان تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه او احترامات بیا ډاکټر صاحب ته او زماني صاحب ته هم سلامونه او ماشاءالله ډاکټر صاحب دغه شعر هم ډېر ښایسته وي او ډېر ښه هغه څه چې دغه واقعیتونه و هغه هم پکې دغه شعر کې بیان کړل نو کور او ودان نو زه هم په خپل نوبت باندې د پښتو د نړیوالې ورځې مبارکي ټولو پښتنو ته وایم او الله دې وکړي چې همدغه ورځ موږ همیشه ولمانځو نو زه راځم یو څو خبرو ته مخکې د دې نه چې د ژبې په ارتباط خبرې وکړم موږ همیشه دا خبره کړې ده چې موږ د نورو ژبو سره تعصب نه لرو د نورو ژبو سره کوم مخالفت نه لرو یا خدای ناخواسته توهین نه کوو ولې د هرې ژبې یعنې د خپلې ژبې زده کول د خپلې ژبې ساتل دا نو د هر انسان طبیعي حق دی نو موږ هم همدې په خاطر باندې چې کوم فعالیت کوو یا د ژبې په ارتباط کوم دغه کوو نو زموږ هدف یوازې همدا دی چې دغه خپله ژبه ژوندۍ وساتو نو دا مې غوښتل چې په دې ارتباط یو څو خبرې وکړم بل به وراسې راځم تاسو ورباندې ډېرې ښې مفصلې خبرې وکړلې چې ژبه څه رقم ژوندۍ ساتل کیږي نو ډېرې تاسو هم خبرې وکړلې ورباندې ډاکټر صاحب هم خبرې وکړلې چې دا څو اړخونه لري چې ژبه یوازې په کتاب یوازې په لیکلو یوازې په رسمي کولو باندې ژوندۍ نه پاتې کیږي یعنې ژبه د ژبې د پرمختګ په خاطر باندې ډېر مختلف اړخونه دي که هغه د هنر په برخه کې دی که د تیاتر دی که د ډرامې دی که فلم دی که سریال دی یا د ورځې د میډیا چې څه کوم خبرونه دي جالب هغه په دغه ژبه باندې دغه شي خلکو ته ورسیږي نو دغه ډېر مسایل دي چې دغه ټول چې سره راجم کې نو دا د ژبې د ساتلو او دغه په خاطر باندې ډېر زیات مهم رول ادا کوي او یو بلې مسلې ته زه راځم چې بعضې لغاتونه چې هغه په دغه خصوصا دغه څه چې تخنیکي وسایل چې نوي راوځي یا بعضې نور لغاتونه دي چې هغه یا په انګلیسي یا نورو ژبو باندې را داخل شوي د ژبې ته او په مرور د زمان دې باندې سړی نه پوهېږي ولې دا بعضې لغاتونه را داخل کېږي او هغه د ژبې یوه برخه ګرځي په مرور د زمان سره نو په دې برخه کې باید ډېر زیات پښتانه ډېر احتیاط وکړي چې تر هغه خپل حده پورې چې وکولی شي چې هغه د خپل د ژبې په دغه باندې ورته یو نوم انتخاب کړي یا د هغې نه ورسره دغه وکړي استفاده وکړي ځکه دغه لغاتونه دې باندې سړی نه پوهېږي ولې دا په مرور د زمان سره دا مکملا د ژبې یوه برخه ګرځي او د خلکو په خولو باندې کینی او همدغسې بیا نسلونو ته انتقالېږي او دغه په مرور د زمان سره په کلونو بیا دغه ژبه خپل دغه د لاسه ورکوي ګرامر هغه خپل اهمیت او هغه خپل دغه د لاسه ورکوي بیا دغه ژبه ورو ختمیږي
نو دغه ډیر مهم مسایل دي او بل باورا صاحب زمونږ د پښتنو کلتور عنعنات دا زمونږ د ژبې سره تړلې دي یعنی کومنګ دغه خپل جرګې د خپل مرکې دغه خپل مشرواله دغه د خپل دغه د کومنګ ژوندۍ ساتونو د طبي خبره د دې سره زمونږ ژبه هم ژوندۍ ساتل کیږي نو په دې برخه کې ډیر ضرور دی چې باید سړی دې ته متوجي اوسي او پښتانه هم دې ته فکر وکړي چې دغه زمونږ که د پښتنو هغه کم زمونږ کلتور دی کم زمونږ ثقافت دی یا زمونږ هغه مثلا د هنر په برخه کې دی یا په نورو برخو کې دی په هره برخه کې دغه ټول باید مشترکاً ژوندی وساتل شي ځکه چې دې سره ژبه هم ژوندی ساتل کیږي نو بل د ژبې په ارتباط باورا صاحب د مورنۍ ژبې په ارتباط باندې ډاکټر صاحب ورباندې خبرې وکړلې چې هغه ماشومان چې په هغه اوله دفعه کې هغه چې اول ځل چې کومه خبره اوري هغه د مور د خولې نه اوري هغه د ماشوم ذهني او هغه رواني هغه دغه چې دی فکر هغه هم دغه ژبې ته متوجه کیږي نو هغه ټول هغه هر څه چې دی هغه دغه ژبې سره دغه د ماشوم هغه ټول رواني حالت هغه دې سره یعنی په دغه نشر نما او تقویه کوي نو هغه که ته مثلا تر اووم یا هغه شپږم کاله پورې یو ماشوم ته په خپله مورنۍ ژبه کې وساتې او هلته ټول دغې په مورنۍ ژبه یې خبرې ټول دغې او هغه ته بیا یو دفعې بل ژبې ته اړی او هغې هغه ذهني او هغه فکري یعنې دغه ډېر یو منفي عمل هم لري د ژبې په ارتباط باندې نو دې ته هم باید ډېر متوجه اوسي ځکه چې دا زموږ حق دی دا زموږ طبیعي حق دی چې یعنې هغه هر څوک چې په خپله ژبه باندې کولی شي چې تحصیل وکړي او به خصوصا که پخواني وختونه وي خو بیا هم امکانات کم و دغه ولې اوس خو هغه امکانات پوره دي اوس خو دا خبرې نشته دی چې یا د مکتب مسله ده یا د کتاب مسله ده یا دغه ټول مسایل اوس په کمپیوټر کې شته دی کولی شي چې هر څه سړی ته یوټیوب کې شته دی یعنې ګټه ترې پورته کړي نو ډېر زیات اړخونه دي چې کولی شي هغه د ژبې د پرمختګ او د ژبې د ساتلو په ارتباط سړی ورباندې خبرې وکړي نو دا باورا صاحب ډېر وخت نیسي نو تاسې مفصلې خبرې وکړلې ډاکټر صاحب هم مفصلې خبرې وکړلې نو انشاءالله که تاسې نور څه لرئ یا مثلا ډاکټر صاحب که څه خبرې لري مهرباني یا باورا تاسې څه خبرې لرئ مهرباني که ډاکټر صاحب وروسته شعر وي هغه به ووایي خو زه د پاسون نجیب پاسون صاحب سلامونه رالیږلي مننه پاسون صاحب ژوندی اوسې محبوب فرایي د پښتو ژبې په اړوند باندې یو څه لیکلي هم دي مننه فرایي صاحب الله دې وروغ لره نو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به په یو پروګرام کې را سره برخه واخلي به په مفصلې خبرې وکړي نو ډاکټر صاحب که تاسو سره کوم شعري او که د سړی او د هغې نه مخکې دلته حضرت الله ورورت کړی هغې هم سلامونه رالیږلي دي نو دا سلامونه هم ضرور ځکه چې دا پیغامونه چې څوک رالیږي یا کومنټ لیکي باید موږ هلته ولولو نو ډاکټر صاحب تاسې خپل دغه وکړئ دا زه څه نور نه لرم فقط یو بیت لرم چې غواړم چې تاسې او اورېدونکو سره یې ډالۍ کړم سمه ده بس دا بیت نه بعد به انشاءالله تعالی پروګرام بیا غرونو جړل اوښکې بیخ کې ترې چینې جوړېدې غرونو جړل اوښکو بیخ کې ترې چینې جوړېدې ټول کائنات په تماشا و ما پښتو لیکله بس بیا هم د پښتو نړیواله ورځ تاسې ته د افغانستان تلویزیون ټول لیدونکو اورېدونکو ته دې مبارک ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بس د بل پروګرام پورې په لوی الله جل جلاله سپارو خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ د الله په امان